په پکتیکا کې د 18 میلیونه افغانیو په لګښت د تیلو دولتي پمپ جوړېدو بنسټ ډبره کېښودل شوه. د پکتیکا ولایت په مرکز ښرنه ښار کې د 18 میلیونه افغانیو په لګښت د انحصاراتو د تیلو پمپ او د غازو شرکت په اساسي ډول جوړېږي چې تېره ورځ یې رسماً چارې پیل او بنسټ ډبره یې کېښودل شوه. د پکتیکا ولایت مقام وایي اسلامي امارت ژمن دی چې په هېواد او سیمه کې خلکو ته په بېلابېلو برخو کې لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي څو دوی په ورځنیو ژوند چارو کې ترې ګټه پورته کړي چې په دې برخه کې ګڼ شمېر لاسته راوړنې هم لري. د ولایت مقام استازي ابراهیم آغا په دې اړه وویل موږ هڅه کوو چې ولس ته تر دې هم زیات کار وکړو ترڅو پکتیکا په هره برخه کې د هېواد له نورو ولایتونو سره سیاله شي. د مهمو اهدافو څخه او د مهمو مقاصدو څخه یو مقصد یو هدف دا دی چې شهریانو ته سهولت برابر شي، هغه که په نظامی برخه کې وي د نظامیانو دپاره وي او که د ملکیانو دپاره وي. خو دا یقینا ډېر د شکر ځای دی چې نن موږ په یو داسې محفل کې یو، په یو داسې غونډه کې یو چې د امارت اسلامي له لوري څخه د یو دولتي پمپ افتتاح کېږي چې په دې کې به ګاز هم شتون لري او معیاري ډول تیل به همدلته پیدا کېږي. او دا یو بهترینه موقع په دې کې هم ده چې د تیلو د نرخ د کنټرول لپاره یوه اهمه منبع او سرچینه بلل کېږي. د انحصاراتو عمومي مدیریت وایي فاروقي د یاد پمپ د پټۍ پرې کولو پر مهال وویل دا د خلکو اساسي غوښتنه وه او په دې سره به ګڼ شمېر سهولتونه رامنځته شي. فاروقي زیاته کړه چې خلکو ته د سهولت رامنځته کولو په پار یې 2050 متره مربع ځمکه د تیلو پمپ او د غازو شرکت لپاره ځانګړې کړي چې د 18 میلیونه افغانیو په لګښت به دغه چارې د 4 میاشتو په موده کې په سم ډول د GVG شرکت له لوري بشپړي او ګټې اخیستنې ته به یې وسپاري. لپاره چې کومه ساحه ټاکل شوې ده 2050 متره ځمکه ده او په 4 میاشتو کې به د دې کارونه انتها ته رسېږي چې د انجینرانو رسم په الحال نن ورځ کار پیل کړي. نن تاریخ نه وروسته به ان شاء الله 4 میاشتې ټیم اخلي. په آینده کې موږ د ګاز شرکت راوړلو دلته یو پلان لرو چې دلته موږ د ګاز شرکت ترتیب کړو او خلک ته خدمات وړاندې کوو. د صنعت او سوداګرۍ رئیس ملا شادي خان حسین حیدري زیاته کړه په هېواد او سیمه کې د پانګونې لپاره تر بل هر وخت ښه زمینه برابره شوي نو پانګوال دې راشي او په بېلابېلو برخو کې دې پانګونې وکړي څو له یو پلوه وزګارو وګړو ته کاري فرصتونه پیدا شي او له بل پلوه به د هېواد او سیمې اقتصادي چارې نورې هم پیاوړې شي. ټول عام ولس او سرمایه ګزارانو د موږ دا غږ ده چې راځي چې په پکتیکا ولایت کې خپله سرمایه ګزاري وکړي. انشاءالله تعالی موږ یې په څنګ کې ولاړ یو. کوم تجار چې راځي په پکتیکا ولایت کې سرمایه ګزاري کې کومه ماشینري راوړي موږ په هغو باندې دا غږ ده چې دوی راسي بیا محصولاتو پرته به انشاءالله تعالی د دوی ته خپله ماشینري خپل ځای ته رارسوي. په ورته مهال بیا د ښرنې ښاریان د دې کار په ترسروي زیات خوښ دي او زیاتوي چې په دې سره به د تیلو او ګازو کیفیت لوړ او سم وي او خلک به په مناسب قیمت تیل او ګاز پلوري. ځان درته معرفي کړم بیا به د هغه نه وروسته تاسو ته غوښتم مهرباني لیک په دواړه دکاندارانو د پکتیکا ولایت مرکز د اتحادیې رئیس یم. دا کوم افتتاح چې وسو د ګاز او د تیلو د پمپ د انحصاراتو وسوه دا د موږ د منطقې او د بازار د فرق 100% ګټه ده. تیل به په کیفیت برابر وي، ګاز به په کیفیت برابر وي، ریټ به یو وي، ریټ به عمده وي او له دې چې په مقصد ټول خلک برخمن او په ګټه اخیستو کې برابر وي. د دوی په خبره چې د دې کار په ترسروي سره به له یو پلوه د نفتي موادو بیې کنټرول شي، د بې کیفیته تیلو او ګازو مخنیوی وشي او له بل پلوه به پکتیکاوالو ته په یاده برخه کې اړین سهولتونه رامنځته شي.